دا کږلېچونه لري. د خیبر د جرګې باره کې جنرال مبین څه ویلي دي؟ جنرال مبین په دغه باره کې خپل نظر څنګه شریک کړی دی؟ دوستانو تاسو ته معلومه ده چې جنرال مبین نن سبا په ټیک ټاک باندې ډیر زیات فعال دی، یعنی د ځان یې ټیک ټاکر جوړ کړی دی او هغه خوله هغه خبرې کومې خبرې چې یو ټیک ټاکر د پیسو ګټلو دپاره استعمالوي نو دا هم همغه خوله همغه خبرې استعمالوي، یعنی کنزل هم کوي. اوس یې کنزلو ته هم لاس اچولی دی یقینا، او دا رښتیا خبره ده چې دا ډالر دا ډیر خوشي څیز دی، انسان ډیر په غلطو لارو باندې روانولی شي. منظور پښتین پسې هم جنرال مبین خبرې کړې وې، ویلي چې دا سم سړی نه دی او دا ځوانان وژني، د ځوانانو د خرابولو یا د غر کولو د یو کوشش شروع کړی دی او دا هیڅ هم نشي کولی. یعنی کوم دا د خیبر جرګه چې کېدله یا نور داسې کوم اکټیویټیز یا سرګرمیانې چې کېدلې نو په دې باندې جنرال مبین نیوکه کوله. نو قدرمنو په دې کې هیڅ شک نشته چې پښتانه ډېر کمزوري دي. دوی چې کومې خبرې کوي چې پښتانه دې راپاسي پوسټ ته دي یا د پاکستان حکومت ته په مقابله کې ودرېږي، نو دا غلطه خبره ده. هیڅ کله هم پښتانه داسې نشي کولی، ځکه چې نه خو پښتنو سره دومره زور اختیار شته او بل اړخ ته دا چې پښتانه خپل منځ کې هم ډیر زیات بې اتفاقه دي، نو دوی په خپل منځ کې هم حکومت نشي کولی. البته دا خبره ده چې پښتنو ته دي خپل حقوق ورکړي شي، د خپل حقوقو دپاره پښتانه لګیا دي او دا غږ پورته کوي. نو د همدې په خاطر باندې د جنرال مبین باره کې مې تاسو سره دا معلومات او دا تفصیل شریکول غوښتل چې هغه نن سبا ورک دی. البته څو ورځې وړاندې چې کومې خبرې کړې وي او ویلي وو چې د خیبر جرګه یا داسې د منظور پښتین باندې نیوکې کړې وي، نو دغه خبرې ټولې بې ځایه وي. پښتنو وښودله چې څنګه هغوی د خپل حق پوښتنه کولی شي او ټول په یو غږ باندې راغونډېدلی شي. الله پاک دې پښتانه نور هم کامیاب کړي او دا ظلمونه دې په دې خاوره الله پاک ختم کړي.